اوس دا او نیگیټیو بلډ چې د چا دی نو دله انتهایی ډېر زیات احتیاط پکار دی. پکار دا ده چې دی خپل ژوند انتهایی ډېر زیات په احتیاط سره تیر کړي. دی چې چاله وینه ورکوي په دې کې د هم احتیاط وکړي. دی د په خپل ژوند کې هم احتیاط وکړي. هغه وجه دا ده چې دا او نیگیټیو که یو طرف ته دې ته موږ یونیورسل ډونر وایو چې دا هر چاله وینه ورکولی شي، خو بل طرف ته دته مسله دا ده که چېرته دته د وینې ضرورت رالی نو دته بل څوک وینه نشي ورکولی. دته صرف او صرف دا او نیگیټیو والا انسان به دته وینه ورکوي. نو دله ډېر زیات احتیاط پکار دی ځکه چې دته صرف او صرف همدغه او نیگیټیو بلډ لګي، نوره وینه دته نه لګي. دی که چاله وینه ورکوي هم احتیاط پکار دی او دله هسې هم په خپل ژوند کې احتیاط پکار دی. خدای مه که دته سبا د وینې ضرورت رالی نو دله بل څوک وینه نشي ورکولی، دله په صرف او صرف دا او نیگیټیو والا انسان وینه ورکوي. اوس تاسو ته ما وویل دا او نیگیټیو یونیورسل ډونر دی. که بل چاته د وینې ضرورت راشي نو دی هر چاله وینه ورکولی شي. دا یونیورسل ډونر دی، هر چاله دی وینه ورکولی شي. که او پازیټیو والا ته د وینې ضرورت راځي دی وینه ورکولی شي، که او نیگیټیو والا ته د وینې ضرورت راځي دی وینه ورکولی شي، که ای پازیټیو والا ته د وینې ضرورت راځي نو دی وینه ورکولی شي، که ای نیگیټیو والا ته ضرورت راځي دی ورکولی شي، ای بی پازیټیو والا ته د وینې ضرورت رالی بیا هم ورله د او نیگیټیو وینه ورکولی شي، که ای بی نیگیټیو والا ته د وینې ضرورت رالی بیا هم ورله د او نیگیټیو وینه ورکولی شي. ځکه چې دا یونیورسل ډونر دی، دا داسې وینه ده چې دا هر انسان ته لګېدلی شي. که چاته هم د وینې ضرورت رالی نو دا یونیورسل ډونر دی، دا د وینه هر چاته لګي. خو که سبا دته ضرورت رالی دی او نیگیټیو ته نو دته بل څوک وینه نشي ورکولی. دته به صرف او صرف دا او نیگیټیو والا انسان به ورله پیدا کړي او دی به ورله وینه ورکوي. نو د چا چې دا او نیگیټیو بلډ دی دله انتهایی ډېر زیات احتیاط پکار دی ځکه چې دته د بل چا وینه لګي نه، دته که سبا ضرورت راتلو نو دله به دا او نیگیټیو وینې والا انسان ګوري او دی به ورله وینه ورکوي. حالانکه تاسو ته ما وویل خپله خو داسې دی چې سخي ارسلا خان دی چې چاته هم د وینې ضرورت رالی نو دا او نیگیټیو وینه داسې وینه ده چې دا هر چاله ورکولی شي، چې که د چا هر یو ګروپ دی دا وینه هغه ته لګېدلی شي. خو که دته سبا ضرورت رالی نو بیا به دله صرف او صرف دا او نیگیټیو بلډ ګروپ والا انسان ګوري، هغه به ورله وینه ورکوي، د بل چا وینه دته نه لګي. نو د چا چې دا او نیگیټیو بلډ ګروپ دی دله ژوند انتهایی ډېر زیات په احتیاط، هر چاله احتیاط پکار دی. موږ دا نه وایو چې صرف د او نیگیټیو بلډ ګروپ د چا دی هم دی د احتیاط کوي، نه، هر انسان له خپل حفاظت پکار دی، هر انسان له خپل ژوند په احتیاط سره تېرول دي ځکه چې د انسان ژوند ډېر زیات قیمتي دی. خو د دې انسان کیس لږ ډېر بدل دی. که سبا بل انسان ته د وینې ضرورت رالی خو نور هغه ته وینه لګېدلی شي، خو که دته ضرورت رالی نو دته صرف او صرف او نیگیټیو بلډ ګروپ والا انسان به ګوري، د بل چا وینه دته نه لګي. نو دې انسان له ډېر زیات احتیاط پکار دی، دا ډېر زیات احتیاط وکړي. دی دې په موټرسایکل باندې ون ویلینګ نه کوي که نه، دی دې سپیډ نه وایي که نه، دی دې په خپل ژوند کې انتهایی ډېر زیات احتیاط پیدا کړي. د ده وینه نه پیدا کړي، د ده وینې ته د بل چا بلډ ګروپ نه لګي، صرف او صرف دغه او نیگیټیو ورته لګي. نو دی که چاله وینه ورکوي هم په احتیاط سره دې ورکړي او دی د خپل ژوند هم په احتیاط سره تېر کړي.